الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاك الله. رزيز بیا په دې دویم لاین سره جوړ کړي دقل تکي لاین به جوړو. تنقیدي ونډه زموږ هفتوار تنقیدي غونډې هغه نن کېږي. زه د صدارت زموږ دستور دا دی زموږ چې د تنظیم صدر هغه د دې تنقیدي غونډې صدارت کوي، نو بختي روان عمر خیل صاحب به د دې تنقیدي غونډې صدارت کوي. زموږ ټول میلمانه مشران سپین روبي ډېر سینیر شاعران استادان شاعران زموږ استادان ټول دلته کې ناست دي. او اقبال حسین افکار صاحب د اسلام آباد نه تشریف راوړی دی، نو هغه به زموږ د نننۍ غونډې مشر دی. زموږ ټول مشران برهان صاحب، ناموس خان صاحب، اقبال صاحب، اسلامي صاحب، نور ټول سحر صاحب ناست دی دلته کې. زموږ ټول ملګري چې دي زار صاحب و، نو دا زموږ لکه ثاقب صاحب و. ډېر د زړه د اخلاصه هرکلی وایم، په خیر راغلي درته وایم. او د دې نننۍ غونډې دپاره دا زه ډېره د باعث رحمت دا خبره ګڼم چې تاسو ټول ملګري دلته کې راغلي، ډېر په مینه باندې او ډېر په اخلاص باندې. انشاءالله چې زموږ دا نننۍ غونډه به ډېره زیاته مزېدار وي او دا به ډېر زیات خوند کوي. شاکر صاحب یو بخښنه غواړم، زما په خیال کې دې ځای نه یو دا نوم اخلي، زه به دغه داسې د کوم لکه داسې به وکړو چې هر سړی به خپل نوم زما نوم اقبال شاکر دی او د مرستیال لیکوال مل ملکڼ د مشر سکرټر په حیثیت سره په دې کابینه کې کار کوم او یو ادبي ورکر یم کار کوم. زما نوم مسلم صالح دی او د مرستیال لیکوال مل ملکڼ غړی یم. ډېر زما نوم علي محمد سهار دی او پښتون لیک پل ملکڼ مشر سکرټر یم. زما نوم منصور دی، مرستیال لیکوال مولوي باچا سیف مرستیال لیکوال مل ملکڼ. علي اکبر جاوید اسلام اسلامی یارانې قلم پښتو ادبي ټولنه کشر سکرټر. برهان الدین برهان صدر یارانې قلم پښتو ادبي ټولنه ډېر. ناموس خان ناموس داوود ملکڼ نایب صدر. محمد اقبال د یارانې قلم پښتو ادبي ټولنې غلام شیر ثاقب آواز ملکڼ کشر سکرټر. زار یوسفزی بټخیره ملکڼ. محمد رسول لسا نائب صدر مل ملکڼ. نور علي گوهر ممبر مل ملکڼ. بختي روان عمر خیل صدر مل ملکڼ. حضرت خان راهی مرستیال لیکوال مل. غني ګورزم د مرستیال لیکوال مل ملکڼ غړی یم او د عبدالعظیم بابا ادبي مکتب مشر سکرټر. شعیب د مرستیال لیکوال مل ملکڼ. ښه ته لږه خوښه بچیه کومه خو دې وایه. زما نوم منیر مالیار دی، د عبدالعظیم بابا ادبي مکتب جین سکرټري یم او د مل مرستیال سره یو ممبر. شاباس. نوم یې سلمان سلیم دی او د مل ملکڼ غړی یم. ها شاباس. نصیر احمد زمان یم او د مل ملکڼ ملګری. کاشف خان مې نوم دی او مل ملکڼ ملګری. شاباس. حاجي بس زه اوس په مخ صدر صاحب د ایجنډې تر مخه خو د ملکڼ صاحب په غزل باندې یا په کلام باندې تنقید دی، خو روداد به تېرې غونډې روداد صالح صاحب صالح صاحب راوړی دی.